عقیده د انسان د کردار د اعمالو د اخلاقو په تعمیر کې بنیادی حیثیت لري، ځکه چې د انسان د ټولو اخلاقو او اعمالو بنیاد په ارادې باندې وي او د ارادې محرک زړه وي. او ښکاره خبره ده چې زړه به د هغه څیزونو اراده کوي کوم چې په زړه کې مضبوط او کلک وي. اوس که په زړه کې غلط خیالات او غلطې عقیدې پرتې وي نو زړه به د غلطو کارونو اراده کوي او انسان به بدو فاسدو اخلاقو ته هڅوي. او که په زړه کې صحیح عقیدې او پاکیزه جذبات وي، عقیده سالمه وي، په هغه کې خرافات نه وي، نو زړه به د صحیح کارونو او د پاکیزه اخلاقو اراده کوي. نو په نتیجه کې به د بنده نه پاکیزه کارونه او پاکیزه اخلاق صادریږي. مثلا که په زړه کې دا خیالات پراته وي چې بس کامیابی په مال او دولت سره حاصلیږي، که هر څنګه حاصل شي، نو دا بیا په هر وخت کې د مال او د دولت د جمع کولو کوشش کوي، که هغه په غلا وي، که په رشوت وي، که په سود وي، که په قمار وي او که هره طریقه باندې وي، ځکه د دې په زړه کې دا خبره پرته ده. ځکه د دې په زړه کې دا خبره پرته ده چې پیسې پیدا کړه نو هلته به زما ژوند، زما د اولاد ژوند، زما د ښځې ژوند به کامیاب تیریږي. او که په زړه کې دا خیالات او دا عقاید پراته وي چې کامیابی په مال کې نه ده بلکې په اعمالو کې او د الله رب العزت په رضا کې ده، چې څومره زما تعلق د الله سره مضبوط وي، څومره زما اعمال ښه وي، نو هغومره به زه کامیاب یم. رز ورکوونکی خو الله دی، زما پالونکی الله دی، د هغه په پاللو کې هیڅوک څه شک او شبهه هم نشي کولی. نو چې کله داسې عقاید په زړه کې پراته وي نو تاسې فکر وکړئ دا سړی به چیرته غلا وکړي یا چیرته به سود او رشوت وخوري؟ هیڅکله نه. نو د انسان د اعمالو او د کردارو په اصلاح کې د عقیدې صحیح کېدو ډېر دخل دی، ځکه چې د اعمالو دارومدار په ارادې باندې وي او اراده د زړه نه پیدا کیږي. اوس په زړه کې چې څنګه خیالات او عقاید وي، زړه به هغه شان اراده کوي او بیا به همغه شان په اعمالو کې هغه ظاهریږي. الله دې زموږ عقیدې اصلاح کړي. د هر څه نه مخکې الله دې زموږ عقیدې اصلاح کړي.